د سنبلې ورځې لنډغرانو ته د کورنیو چارو وزارت سخت اخطار. دا چې څه یې ویلي په دغه ویډیو کې را سره وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. کورنیو چارو وزارت وایي د شهید ونې د لمانځلو په نوم د تورو ښیښو د موټرو کاروانونو او باشانو د نظم اخلالونکو او د هوایي ډزو کوونکو سره به جدي چلند کیږي. د شهید ونې د لمانځنې کمیسیون له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې که هر څوک د عامه نظم د اخلال او ګډوډۍ لامل شو، امنیتي ځواکونو ته صلاحیت ورکړل شوی چې وینیسي او جدي قانوني چلند ورسره وکړي. په دې اعلامیه کې ویل شوي هیڅ ملکي شخص حق نه لري له نظامي یونیفورم څخه ګټه واخلي او وسله وګرځوي. دغه راز هیڅوک حق نه لري د تورو ښیښو بې اسنادو، بې پلیټ او غیر قانوني موټر وګرځوي. امنیتي ځواکونه مکلف دي چې ترې ضبط یې کړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هیڅوک حق نه لري د موټرو کاروانونه په سړکونو د ښار له یوې څنډې بلې څنډې ته بوځي او له دولتي موټرو استفاده کوونکي به هم تر تعقیب لاندې نیول کیږي. کورنیو چارو وزارت هر کال په همدې مناسبت اعلامیه خپروي، خو د وږي پر 18 د دغو کاروانونو او د نظم اخلال کوونکو په کنټرول کې پاتې راځي. تیر کال له اوباشانو سره د کورنیو چارو وزارت د جدي برخورد له امله د جمعیت اسلامي یو شمېر مشرانو د امنیتي ځواکونو پر چلند انتقاد وکړ او دا کار یې ظالمانه وباله. ګرانو کتونکو، تاسو په دې اړه خپل نظر څه ورکوئ؟ تبصرې او نظرونه مو راسره کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.